شته او میلاد نشته که مونږ دې باندې په زرهاو دلایل ذکر کو په سوونو دلایل ذکر کو قسم بالله که دا خلک بیا هم در سره ومني د دې زړونو کې د رسول الله مبارک مینه نشته د دې په زړونو کې د آقای نامدار محمد مصطفی علیه السلام محبت نشته خو تاسې صرف دومره یاد کړئ چې هغه ورځ چې ما تعالی پیدا نو ما تعالی دنیا ته نو راغلی رسول الله علیه السلام مبارک زما استاد سره دومره محبت زما استاد سره دومره مینه او الفت چې حضرت علی سے فرمایي روایت د بخاری دی مبارک علیه السلام فرمایي چې د مبارک به دوه ګډان لالول هر کال او هر کال به چې دوه ګډان لال کل قربانی به کوله یو ګډ به د خپل طرف نه بل ګډ به د ټول امت د طرف نه کولو او مبارک به دعا کوله اللهم تقبل من محمد ومن امت محمد خدای دا قربانی زما د طرف نم قبول کا او زما د آینده امت زما د امتیانو نم قبول کا که کم خلق وای میلاد شته نشته هغه خلکو ته صرف دومره وایم چې تاسې ته دغه د رسول الله مبارک دغه مینه او الفت نه ښکاري دغه محبت نه ښکاري چې مبارک د وفات په ټیم کې هغه اخري اوقات دي اخري وقت دی دومره شدت سره دی مبارک علیہ السلام په دې ټیم کې امت نه هیری او څه فرمایي اللهم اغفر لامتی قبر کې دی علی سے فرمایي امت نه هیری اللهم اغفر لامتی قیامت داسې ورځ ده چې آدم علیہ السلام بنفسي आवाज کوي نوح علیہ السلام بنفسي आवाज کوي ابراهیم علیہ السلام بنفسي आवाज کوي عیسی علیہ السلام بنفسي आवाज کوي هاغ رسول الله غمخوار پیغمبر امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یوازینه محبوب پیغمبر به د دې امت د پاره आवाज کوي د قیامت په سخت ورځ بم فرمایي چې اللهم اغفر لامتی خدای امت می وبخا اللهم اغفر لامتی خدای امت می وبخا اے امتیانو چې تاسې د هغه مبارک د ولادت یو خوشحالی ته د بدعت نسبت کوي داغه مبارک سیرت ولادت باندې یو خوشحالی ته دومره یو بیکار نسبت کوي نو قیامت کې به هغه ته په کوم سترګو باندې بیا تاسې چې کوم دی ودرېږئ او ډېر بېدینه خلک پکې دام وایي ډېر بیکاره خلک پکې دام وایي چې یاره دا دومره پیسې ته په میلاد باندې لګې دا دومره پیسې د ولادت په خوشحالۍ باندې لګې دا یو غریب ته ولې نه ورکې نو زه وایم لعنت دې ستا په دې خبره باندې هر هغه عالم چې دا خبره کوي چې په ولادت کې پیسې لګې غریب ته ولې نه ورکې هغه عالم وګوره هغه سره به د لکونو روپو ګاړی هغه سره به لکونو روپو موبایل وي هغه سره به لکونو روپو وسلې وي هغه سره به د لکونو روپو پروتوکول وي نو بے غیرت او لعنتی انسانه چې ته د رسول الله مبارک ولادت خوشحالی کی غریب یادېږي لخپل ځان تم فکر وکا چې ته کروڑونو روپو یا لکونو گاڑی کی ګرځي معمولی گاڑی کی وګرځه د لګي روپۍ غریب ولا ورکه کنه ته چې لا سوشل ټوپک ګرځي یو وګرځوا دا نور خرڅ کې غریب ولا ورکا معلومیږي چې زړه کې دی نفاق دی زړه کې دی بدبختی ده زړه کې دی مینه د رسول الله مبارک سره نشته نو ان شاء الله را روانه میاش کې به منګ او تاسې د رسول الله علیه السلام مبارک ولادت با سعادت باندې میلادونه کو کنه ان شاء الله او میلاد صرف دې ته نه وي چې یاره موږ او تاسې به غټ پروګرامونه کوو نه هباسې مې اجتماعي دلته کېږي یو چرګ راوړئ یو چرګ به په 100 روپۍ کېږي کور ته یې راوړه او په کور کې بچي کېنوه او بچو باندې درود شریف ووایه او بیا یو دعا وکړه چې خدایه مونږ ته د دومره یو عظیم پیغمبر په انعام کې راکړی او مونږ د امتیان پیدا کړي